روژه خو زمونږ یو دینی فریضه ده او زمونږ د ټولو دا ایمان او عقیده دی چې د دې به موږ له الله تعالی اجر او ثواب ډیر زیات راکوي. هغه ثواب، هغه اجر، هغه بدلی چې دی هغه به الله تعالی موږ له په آخرت کې راکوي. خو د دې روژې هم په دې دنیا کې ساینسي فایده درته ښیم. په میډیکل کې، په ساینس کې د دې روژې زموږ صحت ته څومره لویه فایده ده. په 2016 کې د جاپان یو ساینټیسټ چې د هغه نوم یوشي دی، هغه یو ریسرچ وکړو، یو تجربه وکړه او دا یو قابله ساینسدان دی د جاپان. دومره زیاته قابله دی چې د دنیا د ټولو غټ انعام چې دی نوبل پرایز دته په 2016 کې ملاو شوی او د تجربه په څه باندې وکړه؟ د تجربه هم په دې باندې وکړه چې د روژې زموږ د صحت لپاره څومره ډیره زیاته لویه فایده ده. په دې باندې هغه یو ریسرچ په دې باندې وکړو، په روژې باندې، په نهر باندې. نو د جاپان د نوبل پرایز ګټلو والا ساینسدان یوشي تجربه وکړه کله چې انسان روژه ونیسي، کله چې انسان په ځان باندې خوراک بند کړي، نو زموږ د وجود ته د خوراک ضرورت راشي. هغه خوراک دته په روژه کې ملاویږي نه، نو بیا زموږ د وجود د خپل خوراک د کمی له پوره کولو دپاره زموږ په دې وجود کې ګلې سړې د خراب سیلز په دې باندې شروع وکړي، په دې باندې راولګي او دغه وخوري. دغه ډیډ سیل، دغه خراب سیل د دې نه موږ ته کینسر کېږي. انتهایی ډېر زیات خطرناک سیلز دي. دا وجود چې کله په خپل راولګي او دغه خراب سیلونه په دې خپل وجود کې خوري، دې ته د ساینس په ژبه کې یا دې ته د میډیکل په ژبه کې اټوپیګي ویلی کېږي. فایدې سره بیا زموږ په وجود کې د کینسر لګېدلو چانسز کم شي. نو د دې روژې زموږ په صحت باندې هم ډېره زیاته فایده ده. چونکه دغه یوشي ساینسدان چې کوم و د جاپان، کوم چې نوبل پرایز اخیستی و، هم په دې ریسرچ باندې د نوبل پرایز اخیستی و، ځکه چې د دنیا ته ویل ما د کینسر نه د بچاو دپاره یو ریسرچ کړی دی. نو د هغه په ریزلټ کې دته نوبل پرایز میلاو شو. د دې یوشي نه خلکو تپوس وکړو چې موږ له څومره وخت نهره پکار، یعنې مطلب موږ له څومره ټایم خوراک بندول پکار دي چې دا زموږ وجود په دې وجود کې دننه دا د کینسر سیلز، دا ډیډ سیلز اخري، دا خلیې په خپل اخري. څومره وخت موږ له خوراک بندول پکار دي؟ نو دی وایي چې په کال کې تقریبا د 20 نه واله تر د 25 ورځو پورې انسان له پکار دی چې 14 یا 16 غنټې د خوراک بندي. او زمونږ روژه څنګه په کال کې یو میاشت روژه ده او زمونږ روژه چې دا نو 15 16 17 غنټې. مقصد دا دی کله چې موږ روژه ونیسو نو د دې روژې په ریزلټ کې زمونږ وجود وږی شي، دی وجود ته بیا اکسټرنل نه خوراک نه ملاویږي. نو دا وجود په خپل راولګي هغه ډیډ سیل، هغه خراب سیلونه زمونږ په دې وجود کې چې جمع شوي کوم چې زمونږ لپاره خطرناک دي هغه په خپل اخري. د دې د وجې نه موږ د کینسر نه بچ کېدلی شو. نو دا روژه ساینټیفیکلی د دې نور هم ډیر زیات فواید شته. او څنګه چې حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وایي د هر شي زکات شته، د دې صحت زکات چې دی نو هغه روژه ده. تاسو ته مو ویل څنګه چې دا موږ د کینسر نه بچ کوي دا روژه، زموږ په وجود باندې د دې روژې نورې فایدې هم شته. لکه څنګه انسان خوراک بند کو، د شوګر به کنټرول شي، د بلډ پریشر به کنټرول شي، موټاپه دي انسان ته نه راځي، کولیسټرول لیول چې دی دا انسان نارملی دا نه سیوا کېږي. د دې سره زموږ ایمیون سیستم هغه بوست شي، هغه ورسره تیز شي، بیا موږ ته بیماری نه په اسانه سره نه کېږي. دغه شانته کې کله چې موږ خوراک بند کو نو موټاپه زموږ کمه شي، دغه چربي چې کومه په موږ کې جمع شوې ده هغه ولې کېږي، زموږ وجود ویټ لاس شي، وزن کم شي. کم انسانان چې غټ شوي موټاپي د اوبیسټي شکار دي نو د هغو وجودونه ورسره په روژه کې برابر شي. د دې نه علاوه د دې زموږ په برین باندې، په دماغ باندې هم اثر شته. بیا زموږ دماغ هم دیو ته لږ آرام میلاو شي، زموږ دماغ فنکشن، برین فنکشن تیز شي، زموږ دماغ بیا ښه کار کوي. نو د روژې زموږ په صحت باندې ډېرې زیاتې فایدې دي. څنګه چې د دې دیني فایدې داسې د دې زموږ په صحت باندې په دې دنیا هم فایدې شته دي.